تاسو دا ویډیو ګورئ. دغه رور چې زما ترڅنګ دی او ترڅنګ ورسره دا درې کوچني ماشومان دي. البته یو ماشوم یې ډېر ورکوټ دی، دغه په خیمه کې د چونه له تېره وه، نو موږ ورته چې راځه په دې رڼا کې به خبرې وکړو. ښه وروره ته چې راوتلې ستا هغه ستونزه څه وه ته ماته هغه ووایه. زه چې د پېښور نه را دغه کېدم کور والا چې جواب راکړو، نو ما زما کور والا ویل چې زه مور که راځم یوه شپه کوم او سبا راځم یعنې واپس. ستا د دې بچو مور او د دې بچو مور. نو هغه چې مور کره لاړله واپس د مور نه 100,000 روپۍ راغستې دي، زما پیسې وې ما پې پکې اغوستو. هغه پیسې هم ځان سره وې وړلې او دا بچي هم راته همداسې په ډاګه پرېغوستل او ښځه د کور نه د مور د کور نه وتښتېده چې په هره لار تللې ده. بس بیا یې ما ته داسې مې پوه کړه چې دغه د دې بچو مور د افغانستان وه که د هماغزي وه؟ د مردان لونخوړ وه. د مردان د لونخوړ وه او مور یې په هسپتال کې کار کوي، هغه مردان کې اچړۍ د پاس هسپتال چې کوم یو دی. او جي نو څه ویل چې ولې زه له تا څخه ځم؟ داسې تا د څه سوال جواب ونه کړه؟ دا بچي تا ته همداسې پرېښوده؟ ما نه خاموشۍ کې تللې ده، خو ښه په خوشحالۍ زمانه تللې ده. 500 کرایي ده، ما ورته 7,000 روپۍ ورکړې دي او دا 7,000 یې مې وړې او 20,000 هغه یې مې وړلې. او بس بیا د هغې موږ ته معلومات ونه شو، نو مور یې ویل هغه چې په دې پوه شه چې ته افغانستان د شړل کې ته د دې ځي وې او هغې د پاکستان شناختي کارډ لرو؟ نه شناختي کارډ یې جوړ نه و، خو چې رېدل بس افغانستان ته راتلل نه. افغانستان ته نه راتلل، نو هغه له تا دا بچي هم پرېښوده، دا کاکین یې درته پرېښوده؟ دا واړه واړه ماشومان یې پرېوستل، ما پیسې برابرولې چې دوی ته پې سکولونه دغه کم، خو نه سکول ته برابر شوم او بس داسې بېلوزې را سره و. د راتلو نه څو ورځې مخکې د دوی مور د راتلو نه 2 میاشتې او 15 ورځې وړاندې داسې کار کړی، خو ما ورته ویلو چې ځو، موږ ځان تیاری کولو. خو تاسو خپل تیاری کو په تیری کې هغه لاړه. دې خوا دې کډه څنګه راوړه؟ کډه مې د ثوابه کلابټ نه په خرګاډي کې را روان شوم د پېښور د کارخانو بازار پورې. کارخانو بازار کې په موټرسایکل د ثوابو نه تر کارخانو پورې په خرګاډي کې دې کډه راوړې؟ خرګاډي کې راغلی یم، 15 ورځې او 4 شپې مزل من کړی دی. دا ماشومان په خرګاډي کې را سره ناست وو، زه به ورسره پیاده راتلم. ته ورسره پیاده راغلی؟ نو بیا دې خوا څنګه دا کرایه دې څنګه لنډه کړه؟ دې خوا داسې وه چې کارخانو بازار کې چا رانه تپوس وکړه چې ته کوم خوا ځې؟ مې زه افغانستان ته ځم. خلکو ودرولم چې افغانستان د تورخم چړیانې سختې دي، دا ستا خر نشي تللی، دا ماشومان به مړه کړي. تا دا کډه په خرګاډي کې راوړله تر دې ځای پورې؟ 10,000 کرایي رانه غوښته، خو 10,000 روپۍ ما سره په موقع نه وې. نو څنګه دې راورسېدې تر دې ځای پورې؟ بس دې ځای پورې بیا کارخانو بازار کې راته خلکو دغه چانده راټوله کړله او په بس والا سره خبره وکړه. بس والا کور ودان فردیو وه او ما ته ویل چې زه خیر دی دا پیسې بچو دپاره وساته، دا نه زه کرایي نه علم. یعنې هلته یو پښتون تا سره مرسته وکړه چې تر دې ځای پورې ته راوړې؟ یو پښتون و، هغه زما دپاره چاند. خو ته به د دې ماشومانو سره ته به چېرته ځې؟ شکر الحمدلله په دې کاڼو کې او په دې خاورو کې ډېر زیات خوشحاله یم د طالبانو د حکومت نه او د هغې د طالبانو د حکومت دپاره زه په مبارکۍ کې ورته صرف د قرآن پاک صحیح تلاوت کوم او خدای پاک د دې هجرونه ثوابونه د غون اسلامي ملت ته ورورسوي. نو هغه خلک چې ستا دغه کې امکان دی ولري چې ستا دغه د کور والا د لونخوړ د مردان د لونخوړ یو څوک ستا دا ویډیو ګوري او ستا دا غږ هلته ورسوي، نو ستا پیغام به ورته چې د کور والا تا په خپل سکرین باندې تا چېرته وګوري. نو دې ماشومانو دپاره د خیر دی راشي او زما ورسره هېڅ کار نشته، ځکه زما د ماشومانو جهاد دا ده چې د ماشوم باندې زه رحم وکړم. زه به خپله غوسه د مور او د زوی خو ډېر یو خوږه رشته یي، یعنې دغه مور په خپل اولاد باندې ډېر زیات مهربانې دي. څنګه داسې جرأت وکړه چې دا خپل بچي یاره ما ورسره یو قسم بد هم نه دی کړی، ښه مینه محبت ښه زندګي تر کریمو پورې مې ورته راوړي دي. په دې غریبۍ کې ډېړي به مې کوله، خو ده به ویل چې کریم راته راوړه، ما ورته کریم هم راوړي دي په 250 په 300 روپۍ ډبې کېدو. او لکه دومره خیال مې کړی دی د دې نو